تیر ورځ موږ او تاسې د مایکروسافټ ورډ په څلورم درس باندې خبرې کړې وو. نن راځو د مایکروسافټ ورډ پنځم درس ته. ورډ پروګرام اوپن کوو او بلینک ډاکومنټ اخلو. موږ فایل ټیب کې تر پرنټ پورې خبرې کړې وې. نن به په ایکسپورټ باندې خبرې وکړو او یو څو خبرې به په شیر کې هم وکړو. راځم لیکم یو څو پاراګرافونه. دا یو څو پاراګرافونه ما ولیکه. دا زما سره اوس د ورډ فایل دی. که زه دا سیف کوم، سیف ته راځم او ډیسکټاپ کې دا زه سیف کوم. مای انفارمیشن په نوم باندې صحیح ده او دا سیف کوم. ګوري دا ما سره سیف شو د مای انفارمیشن تر ټایټل لاندې. دا اوس د ورډ فایل دی. دا یو څوک اوپن کولی هم شي، ایډیټ هم پکې کولی شي، ځان ته هم کاپي کولی شي. خو زه غواړم دا داسې یو فارمټ ته واړوم چې بل څوک پکې ایډیټ ونه شي کولی، یوازې ولوستلی شي. یا په بله اصطلاح اوس وخت کې خو زیاتره خلک دغه مطالعه چې دی آنلاین کوي، لکه مختلف کتابونه دي په پیسو یې نه اخلي، راځي انټرنیټ نه فری ډاونلوډ کوي او بیا وروسته ریډ موډ ته یاړي او خپله مطالعه پکې کوي. خو که تاسې غواړئ یو فایل یا یو چپټر ځان سره په داسې حال کې وساتئ چې هغه کې څوک تغییر را نه وړي اما ولوستلی شي، نو هغې دپاره تاسې ضرورت لرئ چې پی ډي اف ته یې واړوئ. پی ډي اف داسې یو فایل دی چې هغه کې په هغې کې څوک ایډیټ نشي کولی او تغییر نشي راوستلی او کولی شي چې د یو پی ډي اف نه مطالعه هم وکړي. اوس دا فایل دی ما په ورډ کې یو ځل سیف کړی دی، خو زه دا غواړم پی ډي اف ته هم واړوم. فایل ته راځم او هغې نه وروسته ایکسپورټ ته راځم. چې کله ایکسپورټ ته راغلم ګورې دلته کریټ پی ډي اف لیکل شوی دی. دې باندې کلیک کوم. همدغه مای انفارمیشن دی 02 ورته څه ورکوم. ګورې دلته پی ډي اف لیکل شوی دی او بیا پبلش کوم. دا ګورې پی ډي اف ته موږ سره واوښته. په دې کې اوس څوک تغییر نشي راوستلی او نه پکې ایډیټ کولی شي، نه ایډیټ کولی شي، نه تغییر پکې راوستلی شي، فقط لوستلی شي. زه دا کلوز کوم او راځم دلته ګورې دا د ورډ فایل دی او دا د پی ډي اف فایل دی. پی ډي اف کې یو بل ښه والی هم شته. که چېرته تاسې په ورډ کې یو فایل ولیکئ، فرض مثال اوس زموږ او ستاسې چې موږ کوم درس وایو مایکروسافټ ورډ 2021 دی، دې کې تاسې دغه فایل ولیکلو، دې کې څه آبجکټ هم وي او څه ټیبل هم پکې وي او غواړئ تاسې دا پرنټ کړئ او دا فلش کې ویسئ یو مطبعې ته یا چاپخانې ته چې هلته پرنټ کول غواړئ، هلته هغوی سره مایکروسافټ افیس 2021 نه 2020. نو دا چې تاسې بیا هلته پرنټ کوئ نو پرنټ یې خراب راځي، ګډوډېږي، یعنې ناقصه پرنټ وځي ترېنه، ځکه لیکل شوی 2021 کې دی او پرنټ په 2007 کې اوپن کوي او پرنټ یې نه اخلي نو بیا خرابېږي. نو غوره لاره یې دا ده چې همدغه فایل تاسې پی ډي اف ته واړوئ. پی ډي اف ته هم چې واړو دا به چې هر ځای کې پرنټ کوئ او هر مایکروسافټ افیس کې چې اوپن کوئ مشکل نشته، تاسې ته پرنټ صحیح ورکوي. دومره خبره په دې کې مهمه خبره دا ده که چېرته دغه فایل ما لیکلی په ورډ پروګرام کې دی، که چېرته ما سره کمپیوټر کې ورډ پروګرام انسټال نه وي یا بل کمپیوټر ته چې زه انتقالوم یا چاپخانې ته وړم هلته چاپ کول غواړم، هغوی سره کمپیوټر کې ورډ پروګرام نه وي نو دا فایل نشي خلاصولی تر څو چې ورډ هغوی ځان ته انسټال نه کړي. خو که همدغه زه پی ډي اف ته واړوم، که هغوی خپل کمپیوټر کې ورډ هم نه لري نو پی ډي اف بیا کولی شي چې اوپن یې کړي او پرنټ یې کړي. نو دی بل ښه والی دی. همدا ډول معمولا چې تاسې مختلفو ځایونو ته لکه وظیفې ته اپلای کوې نو ته په ورډ کې خپل فایل نه لیږي، ته پی ډي اف کې لیږي چې هغه فقط وګوري، ویلولي او تغییر پکې را نه وستلی شي. نو دا د ایکسپورټ خبره وه چې موږ تاسې څه رقم یو فایل پی ډي اف ته اړولی شو. په دې ایکسپورټ کې یو بله موضوع هم شته، چینج فایل ټیب.
په ایکسپورټ کې بل خبره په دې کې دا ده چې فایل ته راځو لکه همدغه فایل دی راځو ایکسپورټ ته کریټ پی ډي اف کلیک کوو خو زه دا پی ډي اف کې نه غواړم چې سیف کوم زه غواړم چې ایکس پی ایس فارمټ کې سیف کوم او بیا پبلش ورته وهم ګورې دغه ایس پی ایس ما سره اوس انسټال نه دی ځکه دا میسیج یې راکړي دا چې کله ما سره انسټال وي او زه یې سیف کوم نو کله چې زه راځم دغه فایل ګورې ما سره اوس دا انسټال څه نه ده اډ شوی نه دی انسټال نه ده دا ایکس پی ایس فایل دی که چېرته ته وډ فایل کې لیکل تا کړی وي او بل کمپیوټر ته وړی هغوی سره وډ نه وي دا فایل ته نشي اوپن کولی تر څو چې وډ هغه انسټال نه کړي که چېرته پی ډي اف ته واړئ پی ډي اف ته او یو چېرته وړی پرنټ کول یې غواړئ نو که چېرته هغوی سره کمپیوټر کې پی ډي اف ریډر نه وي نو دا فایل هم نشي اوپن کولی دریم اپشن دلته موږ سره ایکس پی ایس فارمټ دی دا بای ډیفالت په هر وینډوز کې وي په هر وینډوز کې دا یي چې کله پې کلیک وکړې نو ته به دا فایل اوپن کولی شي خو زه ځکه اوس نشم اوپن کولی چې هلته په سیټینګ کې د دې چیک آف دی چې چیک یې آن کې به زه کولی شم چې دا دلته م اوپن کړم هر کمپیوټر کې دا بیا اوپن کېږي نو دا د ایکس پی ایس فایل دی زه دا ټول ډیلیټوم دی ولې ځکه ډیلیټ نه کړه چې دلته فایل زمونږ اوپن دی دا کلوز کوم او وروسته یې راځم ډیلیټوم همدا ډول بیا راځم وډ پروګرام خلاصوم بلینک ډاکومنټ اخلم او دلته یو څه لیکل کوم له هغې نه وروسته راځم فایل ته او په فایل کې چې دی دغه کم لیکل چې ما کړي دي دغه لیکل که یوه ورقه ده دوه ورقه ده که غواړې راسن له دې ځای نه چاته ایمیل کې نو ته به فایل ته راشي او دلته به شیر باندې کلیک وکړې او ایمیل ته به راشي صحیح دی چې کله ایمیل ته راغلی سینډ از ان اټیچمنټ دا به انتخاب کوي چې کله دې دا انتخاب کو بیا به نیکسټ کې ګوره ویلکم ټو آوټلوک 2014 که تا سره انټرنیټ وي نو ته به همداسې مخې ته لاړ شې او یور نیم او ایمیل اډرس دا شیونه به ورکړې او په همدې طریقه باندې به ته کولی شي چې ادرس وټاکې او هغې ته ایمیل کې خو دا ډېر مؤثره لاره نه راځي بهتره ده چې خپل ایمیل خلاص کړې او د هغې څخه منظم شکل ور ولېږئ بل دلته کلوز لرو ګورې چې کلوز شارټکټ کنټرول ډبلیو دی چې کنټرول ډبلیو وواهم دغه فایل چې ما سره دی وایي دا سیف کړې او که نه زه ورته وایم ډونټ سیف مې سیف کړه ګورې مکمل یې راته کلوز کړه صحیح ده کله چې اوس ته بلینک ډاکومنټ اخلې کنټرول ان ووهه نو تا ته بلینک ډاکومنټ درکوي کنټرول ډبلیو ووهه کلوز کوي کنټرول ان ووهه نیو ډاکومنټ بلینک ډاکومنټ تاسې ته درکوي بل دلته اکاونټ ده ګورې چې په اکاونټ باندې کلیک وکړم دلته تیمز په اړه خبرې کوي مایکروسافټ بیکګراوند وایي څه رقم یي دلته مختلف رقمونه دي ګورې دغه ځای کې تاسې وګورئ تغییر راځي فکر دی دا هر یو چې تاسې خوښه یا نور ورته انتخاب کړه بیخي ورکېږي او که تاسې غواړئ چې شیپس پکې موجود وي او یا څه ډیزاین ولري نو دلته یې کولی خو زه نور بیکګراوند انتخابوم ساده به ښه او دلته تیمز دی ګوره تیمز چې ورته انتخاب کوم ډارک ګرای دا زما افیس مکمل دغسې اوړي ګوره زه اوس راځم افیس په دې رقم شوی ده ګورې ټیبونو ته وګورې ریبنز ته وګورې هر څه ګرای شوی دی خو زه بېرته فایل ته راځم اکاونټ ته راځم اکاونټ کې چې دی هر رقم تیمز چې افیس دپاره بلیک په کار وي ګوره بلیک شو وایټ په کار دی مکمل سپین شو نو کلرفول به ورته انتخاب کو دا به تر ټولو بهتره وي نو دلته کولی شو چې د خپل آفیس بیکګراوند انتخاب کو او ټیمز ورته انتخاب کو له اکاونټ څخه وروسته چې دا مور اپشنز دي نو فایل کې موږ تاسې تر دې انشاءالله ټول خلاص شو فقط مور کې فقط مور اپشنز ته راځو دا معمولا درس نه ورکول کېږي کورسونو کې او په کار هم نه ده ځکه دا د مایکروسافټ ورډ ټول مکمل سیټینګ د مایکروسافټ افیس د مایکروسافټ ورډ ټول سیټینګ هم دی کې دی لکه هر پروګرام ځان ته اپشنې لري او که په هغې کې موږ تاسې بای ډیفالټ خپله جوړ شوي دي که موږ تاسې پکې تغیرات راوړو بیا مکمل پروګرام موږ نه ګډوډېږي
نو په دې خاطر باندې د سیټینګ کې ګوتې نه وهو، فقط خپل د ضرورت وړ اپشنونه پکې وایو. فرض کړه دې سیټینګونو کې زه تاسو ته څو اپشنه کار کوم چې تاسو پې پوه شئ. زه راځم ډسپلی ته او په ډسپلی کې ګورئ شو وایټ سپیس بټوین پیجز ان پرنټ لیاوټ ویو. ګورئ دا چیک اوس آن دی. زه راځم دلته څه لیکل کوم، اول لیکل کوم فرض که 100 پاراګرافه، دا 100 پاراګرافه ما ولیکل او دا وروسته راځم ویب لیوټ دی او ریډ موډ نارمال ته راځم. ګورئ دلته د هرې ورقې ترمنځ فاصله شته که نه؟ ګورئ دغه فاصله د هرې ورقې ترمنځ شته که نه؟ دا فاصله باید وي ښه ښکاري چې وي، چې نه خو بیا داسې ډېر ښه نه ښکاري. ته غواړې چې دغه فاصله له منځه ویسې، که غواړې نو ته رایشه فایل ته مور اپشنز ته رایشه او دلته ډسپلی ته رایشه او په ډسپلی کې ورته ووایه چې شو وایټ سپیس بټوین پیجز ان پرنټ لیوټ. دا چیک ورته آف که او اوکې که. چې کله دې اوکې که اوس ګورې هغه فاصله له منځه تللی د ورقو ترمنځ ټول داسې شوي لکه یوه ورقه، یو فقط یو نری خط شته او خلاص. نو بای ډیفالټ چې دی هغه چک باید آن وي، ځکه سپیس یې باید ترمنځ وي چې ښکاره شي چې کوم ورقه په کوم ځای کې سره جدا کېږي. نو دا بیرته ورته رایشه ډسپلی ته او دا چک ورته آن که. صحیح ده، بیرته ورته اوکې که. اوس ګورئ دلته دا سپیس بیرته پیدا شو. همدا ډول فرض که راځم مور اپشنز ته او دلته چې دی ډسپلی کې ګورئ د ټیپ کریکټرز دلته اوس چک آف دی. ټیپ موږ سره په کیبورډ کې یوه بټنه ده. زه دلته راځم ای لیکم، صحیح دی، ای مې ولیکه. چې ټیپ وهمه ګورئ سپیس اخلي، بیا بی وهمه، بیا ټیپ وهمه سپیس اخلي، بیا سی وهمه، بیا ټیپ ګورئ سپیس اخلي. آیا ته غواړې چې دغه ټیپ په بل ډول راولې؟ فایل ته رایشه، مور اپشنز ته رایشه او وروسته ډسپلی ته رایشه او ټیپ کریکټر ورته انتخاب کړه چې زه کله ټیپ وهم دغه ویکتور دې ماته راکوي. اوکې که. صحیح دی، ګورئ د دې ترمنځ اوس دا ویکتورونه پیدا شو. که زه فرض مثال دلته ولیکم A B C D، ټیپ چې وهم ویکتور ورکوي، ای وهمه ټیپ وهمه ویکتور ورکوي. لکه دا اوس داسې ښه ښکاري که بای ډیفالټ چې و هغه چک آف و هغسې ښه ښکاره کېده. زما په نظر هم هغه بای ډیفالټ به صحیح دا چک ورته آف کوم. فرض که دلته سپیس ده، صحیح ده. اوس چې زه دلته راځم درېږم یو بل لاین به اخلو. دلته فرض مثال زه لیکم in the name of، چې سپیس وهمه ګورئ په دې رقم فکر مو ده سپیس په دې رقم دی، فقط لرې کېږي او نور منځ کې ډاډونه نه وي. خو که ته غواړې هغه رقم ته راشي نو دلته فایل ته راشه، مور اپشنز ته راشه او له هغې څخه وروسته ډسپلی ته راشه او دا چک خو ورته آف که، سپیس ورته آن که. ګورئ چې ته وایي کله سپیس وهې داسې ډاټس به راځي. زه اوکې کومه ده. اوس ګورئ دا ډاډونه پکې راغی. که زه وهمه چې لیکمه چې in the name of Allah، ګورئ چې زه سپیس وهمه دا ډاټس پکې راځي. نو دا خو اوس ښه نه راځي که نه، بد یې ښکاري او ګډوډي رامنځته کوي. نو بېرته راځم اپشنز ته او اپشنز کې ډسپلی ته راځم او دا سپیس هم ورته هغه نارمال حالت کې وساته. نو خبره دا ده چې تاسې د ورډ پروګرام چې څومره سیټینګونه دي ټول هم دلته دي او که موږ دا هر یو دانه په دانه ووایو نو یو دوه هفتې خو یوازې دا نیسي. او دا چې ونه ویل چې ښه دی ځکه په دې سیټینګونو کې چې ګوتې وهي چې هر پروګرام یې که هغه ورډ وي، اکسل وي، پاور پوینټ وي، سیټینګ کې چې ګوتې ووهي نو هغه مکمل سیستم تاسې نه ګډوډ شي. نو نن دپاره همدغومره درس کافي ده. زموږ او ستاسې فایل ټیب مکمل خلاص شو. سبا له خیره په نورو موضوعاتو باندې به خبرې وکړو. له تاسو ټولو څخه مې هیله دا ده چې ویډیوګانې آنلاین وګورئ او په ضمن کې چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، شیر یې کړئ تر څو تر نورو محصلینو هم ورسیږي چې هغوی هم ترې ګټه پورته کړي.
مننه کوم ودان.